یو خو زمونږ د دې ډېرو خلکو دمه جوړه نه شوه. میاشتې تېرې شوې، کلونه تېر شول، دوی څه کوي؟ تکیه وهلي که نه، او بس د ده دمه جوړه نه شوه. ته ووایه چې داسې په سلهاو جربه ځمکه ده آباده کړې ده او یا یې بلډنګونه جوړ کړي دي که نه، چې اوس د ده دمه نه جوړېږي. داسې خلک به تاسې هم لیدلي وي او ما هم لیدلي وي. نو نننۍ موضوع د دغو خلکو په اړه باندې ده چې څنګه موږ کولی شو د دغه استراحت او د دمې جوړولو له ساحې څخه انشاءالله راووځو، کار وکړو، زحمت وباسو او جدیت غوره کړو. نننۍ موضوع زموږ ډېره زیاته مهمه ده. زموږ ملتیا وکړئ. تاسو ته پاس معلومیږي په انګلیسي کې ما دلته لیکلي کمفورټ زون. دا متاسفانه نن سبا د خلکو یو عادت ګرځېدلی ده. زښته ډېر خلک په دغه ساحه کې پراته دي. د ساحه د څه شی د استراحت ساحه ده. استراحت او د آرام، بس آرام خوښوي دا سړی. دی نه غواړي چې جنجالونه په غاړه واخلي، دی نه غواړي چې کار وکړي. بس دی باید مطمئن قرار ناست وي او هر وخت چایونه وچښه او تکیه ووهه او خوب وکړه، راووځه وګرځېږه. په دنیا کې خلک نن سبا خلک له دې نه ویروي چې ګورئ تاسو له دې ساحې نه مهرباني وکړئ، راووځئ له دې ساحې نه، که نه یې بربادۍ کړئ. که موږ تاسو د دغه ساحې نه ولې باید راووځو؟ اسلام موږ تاسو ته څه وایي؟ او که راونوځو نو کوم کارونه به، کوم تاوانونه موږ ته پیښېدلی شي؟ په دې مهمه موضوع باندې انشاءالله زه تاسو ته بحث کوم. که څوک تاسو داسې پیژنئ چې هغوی سست وي، تنبل وي، بیکاره وي، لطفا زما دا پیغام او زما دا ویډیو تر هغه ورسوئ. شاید انشاءالله د هغه ژوند به ورباندې بدل شي. له هر څه نه مخکې اولنی سوال دا ده، تر ټولو زیات عمر انسان چیرته تیروي؟ شاید تاسو به جواب راکړئ چې په خوب باندې به تیروي. شاید ستاسې جواب بدای چې وظیفه کې تیروي. شاید ستاسو جواب بدای چې په کار کې تیروي. شاید ستاسو جواب بدای د ځینو خلکو چې تشناب کې تیروي. خو حقیقت دا ده چې تحقیقات دا وایي، څېړنې دا وایي چې تر ټولو زیات عمر انسان هغه د استراحت په ساحه کې تیروي. متاسفه د زښت ډېرو خلکو عمر چیرته ضایع کېږي؟ هغه د استراحت په دایره کې چې د همیشه لپاره په دې لټه کې ده چې زه باید آرامه شم، بس زه باید دمه جوړه کړم، زه باید مطمئن اوسېږم، زه باید قرار کښېنم چې چېرته ستړی نه شم. دا څېړنه دا ثابته کړې. دا ډېر د افسوس ځای ده چې د انسان اکثریت عمر هغه دلته تېرېږي. چې ستا اکثره عمر دلته تېر شو، څه ناڅه نیمایي عمر دی هغه په خوب کې تېر شو، څه په تشناب کې تېر شو، څه په لهو لعب کې تېر شو، نو بیا ته څه شی تا د دنیا لپاره دې څه وکړل او د خپل آخرت لپاره تا څه کړي دي؟ نو دا ډېر یو تریخ حقیقت ده چې ما تاسو ته بیان کړم. ګورئ په یاد ولرئ چې زمونږ استاسو په دین کې وخت ډکول، چې یو څوک وخت ډکي په ښو کارونو باندې، دا عیناً د ده لپاره عبادت ده چې نیت یې پکې سم وي. یعنی د انسان نیت دا ده چې زه دا کارونه د دې په خاطر کومه چې زما هم دنیا انشاءالله جوړ شي او هم آخرت جوړ شي، هم د خلکو په درد باندې ولګېږم، هم چاته محتاج نشم، غریب نشم. صحیح شوه؟ نو دا انسان چې د خپل وخت ډکوي، زحمت وباسي، کار کوي، په دې باندې هم الله جل جلاله ته اجر او ثواب ورکوي. دا ولې موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې ده چې تاسې د خپل وخت، خپل ځواني دا غنیمت وګڼئ، د خپل بیکاری غنیمت وګڼئ. دا ولې ویلي دا دې په خاطر باندې چې شاید په تا باندې داسې لانجې او جنجالونه او داسې خبرې او داسې حالات په تا باندې راشي چې ته بیا وخت نه لرې چې د الله جل جلاله عبادت وکړې، ته بیا وخت نه لرې چې خپل ژوند دې جوړ کړې، بس هر څه به له لاسه درشکې وتلي وي. دا ولې نبي علیه السلام مونږه دې ته تشویقوي چې خپله ځواني مو ډکه کوي په نیکو کارونو باندې. د دې وجه دا ده چې ځواني د تل لپاره نه پاتې کېږي. وخت کې به دا ځواني تللې وي درنه، خو ته به بیا خالي لاسونه ولاړې. نو وخت ډکول په ښه کارونو باندې، په ګټورو کارونو باندې دا عین عبادت اجر او ثواب لري. خو که څوک وخت ضایع کوي او خپل وخت په ښو کارونو باندې نه ډکوي، نو شیطان به د ده دغه وخت په بدو کارونو کې ډکي، د ده دا نفس به بیا په بدو کارونو کې اخته وي. نو دا انسان په ځای د دې چې عبادت وکړي ګناهونو باندې سر شو. نو په یاد ولرئ چې
خپل وخت باید موږ تاسو په ښه کارونو باندې ډک کړو، د دې لپاره چې دا هم موږ ته الله جل جلاله په عبادت اجر او ثواب کې شمار کړي. الله جل جلاله په قرآن شریف کې داسې ډېر آیاتونه شته دي چې موږ کار ته هڅوي، کوشش ته مو هڅوي، زحمت ته مو هڅوي. صحیح شوه؟ موږ ته پیغام راکوي یا مستقیما یا غیر مستقیم ډول باندې. تاسو ته ما فقط یو دوه آیاتونه دلته را نقل کړي دي. تاسو وګورئ په دې آیاتونو کې الله جل جلاله څه فرمایي: وان لیس للانسان، نشته د انسان لپاره الا ما سعى، مگر هغه څه شته د انسان لپاره هغه څه په لاس باندې راوړي چې د ورته کوشش کړی وي. سعی کوشش ته وایي چې ته کوشش ونه کې کنه د جنت د ګټلو لپاره جنت ته ګوره نشي رسېدلی. په یاد ولره چې د دې دنیا د جوړولو لپاره ته کوشش ونه کې، نو دا دنیا به څنګه جوړ شي؟ نو آخرت به ستا بغیر له کوشش نه څنګه جوړ شي؟ امکان نه لري. نو الله جل جلاله فرمایي چې یو انسان سعی او کوشش وکړي، د ته په لاس باندې ورشي د څه لپاره چې کوشش کړی، زر تر زر به هغه نتیجه هم وویني. دا آیات په دې دلیل ده چې موږ تاسو بغیر له کوشش، بغیر له زحمت او بغیر له تپ و تلاش نه هیڅ هم په لاس باندې نشو راوړلی. مفت هیڅ هم په لاس باندې نه راځي. بل آیات کې هم الله جل جلاله فرمایي: والذین جاهدوا فینا، هغه څوک چې زمونږ لپاره کوشش وکړي، تپ و تلاش وکړي، جد و جهد وکړي، هغه څوک چې کوشش وکړي، نو الله جل جلاله هم په کلکه هغه سره وعده کړی: لنهدینهم سبلنا، موږ به هم هغه ته وښایو خپلې لارې. د الله جل جلاله لاره که چېرته ته پیدا کول غواړې، د هدایت لاره، د نیکبختۍ لاره، د خوشحالۍ لاره، د کامیابۍ لاره که چېرته ته غواړې، نو الله جل جلاله تا ته یو شرط ایښی ده چې ته به کوشش کوې. ګوره هر هغه څوک چې کوشش وکړي مفت کې الله جل جلاله چاته لاره نه ښیي، او نه هم ته کامیابی او سعادت ته رسیدلی شي. چې کوشش دی وکړه، نتیجه هم الله جل جلاله فرمایي: لنهدینهم، خامخا موږ به هغوی ته ښیو خپله لاره، د حق لاره، د کامیابۍ لاره او د نیکبختۍ لاره. نو دا د قرآن آیتونه دي. په څلورم نمبر که چېرته موږ تاسو د نبي علیه الصلاة والسلام ژوند ته یوه کتنه وکړو، یوه لنډه کتنه وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ته د هر آفرونه ورکړل شوي، د ښایسته ښځې آفر ورکړل شوی، د کور او د کاروبار د پیسو آفر ورته ورکړل شوی، د شتمنۍ آفر ورته ورکړل شوی. نبی علیه الصلاة والسلام ته حتی د پاچاهي آفر هم ورکړل شوی چې تا به موږ مشر کړو، ته به زموږ پاچا یې، خو مهرباني وکړه له دې کوشش، دا کومه کوشش چې تا روان کړی ده، دا کوم دعوت چې تا روان کړی، له دې نه تېر شه. نبی علیه الصلاة والسلام ته هغوی ویلي چې ته باید لاړ شې دغې ساحې ته، ته باید آرام وکړې، ته زحمت مه وباسه، ته قرار کښېنه. نبی علیه الصلاة والسلام داسې وکړل؟ نه، هېڅکله نه. نبی علیه الصلاة والسلام هېڅکله داسې نه دي کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ژوند له مبارزې نه ډک ژوند و. حتی هغه به د الله جل جلاله نه سستي او تنبلي پناه به یې غوښتله له الله نه، چې الله زه پناه غواړم چې زه چېرته سست نشم، تنبل نشم او کرا کښېنم. د تل لپاره کوشش، د تل لپاره زحمت، د تل لپاره دعوت، د تل لپاره کاروبار. دا په دې دلیل ده چې نبی علیه الصلاة والسلام له دغې ساحې نه راوتلی وکړ. د دې په خاطر باندې خو اسلام هم خپور شو، د دې په خاطر باندې خو دغه لوړ مقام الحمدلله الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام کې الله جل جلاله دا استعداد لیدلی و، ځکه خو دا لوړ مقام هم ورته ورک. سست او تنبل انسان نه ګوره څه نه جوړیږي، په یاد ولرئ، او نه هم تر یو ځای پورې رسېده. سست او تنبل انسان به همیشه لپاره شاته پاتې وي او همیشه لپاره به بدبخته وي. که چېرته موږ تاسو همیشه لپاره سستی او تنبلي غوره کړو یا قرار کښېنو، آرامه ژوند غوره کړو، بس خلاص، نو څه چل به وشي؟ یقینا چې موږ تاسو به په خپل ژوند کې له ډېرو جنجالونو سره لاس او ګریوان کېږو. جنجالونه به ورځ تر بلې زمونږ زیاتېږي، ورځ تر بلې به زمونږ له خلکو سره ټکر راځي، خلک به موږ ملامته کوي، حتما به مو ملامته کوي. احتیاجېږو به، خلکو ته به احتیاجه پاتې کېږو. کله به ډوډۍ نه وي، کله به خوراک نه وي، کله به موټر نه وي، کله به پیسې نه وي په جب کې، کله به کور نه وي. همیشه لپاره به احتیاج وي.
او نن سبا اکثره جنجالونه او لانجې هغه د احتیاج په خاطر باندې د احتیاج جواز نه د سستی او تنبلی او د راحت په خاطر باندې زمونږ استادو په ژوند کې راځي. مهرباني وکړئ د استراحت له ساحې څخه راوځئ، کني سخت به محتاج شئ، سخت به خوار شئ، عمر به مو برباد شي، په عمر کې به هیڅ تاسو کومه لاسته راوړنه ونه لرئ. په دې دنیا کې په دې اوسني وخت کې داسې خلک شته دي، داسې ځوانان شته دي چې 20 کلن دي خو میلیونران دي. 20 کلن دي، ټوله دنیا ته خیر رسیږي، پیغامونه رسیږي، په زرهاو خلکو ته د ماشاءالله د زرهاو خلکو ژوند بدل کړی دی. الحمدلله عمر یې نه ده برباد کړی په لهو لعب کې او نه په قرار کې ناستلو کې. نو که چېرته تاسو قرار کېنئ دمه خپله جوړوئ د تل لپاره تکیه مو وهلې وي، ډډه مو وهلې وي، نو په یاد ولرئ چې عمر به مو برباد شي، عمر به مو تباه شي. د خلکو په اوږو باندې به بار واوسېږئ، همیشه لپاره به نور خلک له تانه په تنګ وي، نور خلک به درشکه په اذیت کې وي. دا څه مصیبت ده، دا څه بلا ده. همیشه به د نور خلکو د اوږو بار یاستئ، همیشه به د نور خلکو باندې بوج یئ او خلک به له تاسې نه ځان خلاصوي. د نورو خلکو د اوږو بوج مه ګرځئ، راوځئ د ساحې دغه ساحې نه، د آرامش او د سکون د دې ساحې نه راوځئ، کار وکئ د دې لپاره چې د نورو خلکو اوږو بار نشي. او په اخره کې تر ټولو خطرناکه او بده خبره او بده پیښه چې زموږ استادو په ژوند کې به راځي هغه دا چې زموږ استادو آخرت به هم بربادېږي. ځکه لکه مخکې څنګه چې آیتونو کې تاسو ته ما وویلې چې د آخرت د جوړولو لپاره کار ونه کوي، نو آخرت به څنګه جوړ شي؟ دا دنیا نشي جوړېدی، نو آخرت به څنګه جوړ شي؟ نو مهرباني وکړئ د ټولو خبرو لنډیز او خلاصه دا شوه چې ای ځوانانو، ای قدرمنو ځوانانو، راوځئ له دې آرامش او له دې سکون او راحت طلبي نه، نور راحت طلبي پرېږدئ، راوځئ د زحمت ساحې ته راوځئ، د کار ساحې ته راوځئ. ګورئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شاګردان او ملګري چې کله اسلام راغی، اسلام خپور شو، الحمدلله ځایونه ملکونه فتح شول، مسلمانان ښه ډېر شول. تاسو څه فکر کوئ چې د نبي علیه الصلاة والسلام ملګري قرار کېناستل چې بس کېنئ، نور اوس خو موږ وګټله، قرار کېنئ او دمه جوړه کړئ. نه 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 نه، هغه راووتل، بلکې مسافر شول، خپل کورونه یې پرېښودل، کاروبارونه یې وکړل. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، څومره مشقتونه، څومره زحمتونه او تکلیفونه یې تیر کړي. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې نیکبختي عامه شي، د دې لپاره چې ورورولي عامه شي، د دې لپاره چې د انسانیت پیغام، د اسلام پیغام خپور شي او عام شي، نور هم خلکو ته ورسیږي. د دې په خاطر باندې هغوی خپل آخرتونه الحمدلله جوړ کړل، هم دنیا ښه او هم آخرت ښه. هغوی قرار کې نه ناستل. نو موږ تاسو ته هم په کار دی چې قرار کې نه نو زحمت وباسو په خپل ژوند کې، کارګر باید واوسېږو. اسلام دا خوښوي چې موږ تاسو زحمت کشه واوسېږو، موږ تاسو ویښ واوسېږو او همیشه لپاره د کار شا مو رانیولي وي او کار وکړو او قرار کې نه نو. الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې انشاءالله د دې استراحت له ساحې نه، د دې کمفورټ زون نه راوځي او انشاءالله ښه کار وکړي، ښه زحمت وباسي، غټو کارونو ته لاس واچي، هم خپل ژوند جوړ کړي، هم د خپل کورنۍ ژوند جوړ کړي او هم انشاءالله اسلام او زموږ د دې خوږ دین لپاره انشاءالله خدمت او کار وکړي. زموږ ویډیوګانې تر 1000 ویډیوګانو هم الحمدلله واوښتې. دا د الله جل جلاله فضل ده او بیا ستاسې اخلاص. زموږ په افغانستان کې ټیک ټاک اکاونټونه نشته ده. د تاسو ټولو څخه زموږ دغه هیله ده چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیوګانې هر طرف ته ورسوئ. که تاسو ګروپونه وي فیسبوک کې او که صفحې مو وي، اکاونټونه مو وي، که هر څه وي، تاسو مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیوګانې ډېرو خلکو ته ورسوئ، د دې لپاره چې زموږ دا پیغام تر ډېرو خلکو انشاءالله ورسیږي.